د مور او پلار په اړه باندې چې څومره کتابونه ولیکل شي بیا هم کمه ده، ځکه چې مینه او محبت یې سمندر دی، سمندر. اولاد چې کله د مور او پلار د مینې او د محبت نه مستفید شي، برخمن شي، دغه اولاد په دنیا او آخرت کې د کامیابی نتیجې ته رسیږي. دا تجربه کوي. هغه اولادونه چې د مور او پلار د مینې او د محبت نه مستفید دي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې د مور او پلار مینه او محبت څومره خوند لري. سبحان الله وتعالی. تاسو هیڅکله هم د دې کوشش مه کوئ چې د مور او پلار په معمولی خبره باندې خپل زړونه خفه کوي، ځکه مور او پلار کوشش کوي چې د اولاد د خیر ارادې وکړي، د اولاد د مینې فیصلې وکړي، د خیر فیصلې وکړي، او په معمولی کږه خبره باندې هیڅکله هم خپل زړونه مه خفه کوئ، ځکه ستا مور او پلار دي، هغوی ستا مشران دي، ستا د فامیل بنسټګران دي. ته نه پوهېږي بلکې هغوی پوهېږي. همیش د مور او پلار سره مینه محبت وکړئ، دعا وغواړئ. د مور او پلار نه داسې دعاګانې واخلئ تر ژونده پورې چې تر څو هغوی ژوندي وي، د هغوی په وجود کې ساه وي، دعاګانې ته وغواړئ. باور وکړئ چې زحمتونو سره که چېرته د مور او پلار دعاګانې موجود وي، داسې ستره کامیابي به ستا په ژوند کې ملاو شي، داسې ستره کامیابي چې تا په خپلو سترګو هم نه وي کتلې، ستا به ترې توقع هم نه وي چې زه به داسې یو مقام ته رسېږم. الله تعالی به په ما باندې داسې یو خاص رحم کوي. د دې برکت دا دی چې ستا د زحمتونو شاته د مور او پلار لوی کوشش او لوی لاس دی چې هغه فقط دعا کول دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې زما د عباداتو نه فارغ شئ، زما د فرایضو نه، نو په دویم قدم کې د مور او پلار خدمت کې حاضر شئ، د مور او پلار خدمت وکړئ، احترام یې وکړئ. دومره تاکید یې کړی. الله سبحانه وتعالی د خپل ځان نه بعد په دویم قدم کې د مور او پلار په احترام باندې ډېر تاکید کړی. دا قرآني یو آیات دی. نو کوشش وکړئ چې د مور او پلار په زړه کې ځای پیدا کړئ، احترام ورته ولرئ. قسم په الله چې ته به د مور او پلار په برکت سره د جنت په دروازه باندې به خپه کېدې. دومره ارزښت انسان ته ورکوي، دومره د برکتونو مقام ته انسان رسوي. نو د مور او پلار په خدمت کې ځان ستړی کړه، دومره ځان ستړی کړه چې د فامیل د خپلوانو او د خلکو لپاره یو ستر مثال، یو نمونه جوړ شي. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.